د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او د هغه د نیازبینو ملګرو په مبارک وجودونو او رسول الله مبارک به تسلي ورکوله کتی به نشو بی بی سمیه له حضرت عمار له حضرت یاسر له تسلی به ورکوله خیر دې لږ صبر وکړې خیر دې لږ صبر وکړې الله به دین غالب کی صبر وکړې الله به دین غالب کی یو ځل ورته حضور پاک فرمایي وی زمانه مخکې امتونو کې مسلمانانو سره څه شوي دي وی مسلمان به راوسته نو په سر به ولا اره کېښوده نو مکمل به ارک نیم به یو خو غردو نیم به بل خو غردو او په وجود باندې ولا د اوسپنې میخونه ټکوالی دي او په سرو اور کې سرو ګومنځو باندې ولا غوښې تراشلي دي ګومنځې غاښونه به اډوکو ته ورسېدل دې تکلیفونه هغې د دین او د ایمان نه نه دي اړولی وی صبر وکړئ تلوار مه کوئ الله به خیر کړي او مقدسې وشوه الله خیر که الله هم هغه صحابه کرام ګورنران جوړ کړل د دنیا عزتونه هم خدای ورکړل او د آخرت عزتونه هم خدای ورکړل لیکن زما وروڼو زما د دې ټولو خبرو نه مقصد څه دی چې تاسو ته پته ولګي چې دا دین او اسلام په څومره قربانو راغلی دې له څومره تکلیفونه تیر شوي دي د حضور پاک په مبارک وجود او د صحابه څومره تکلیفونه حتی که زنانه او څومره تکلیفونه تیر کړي موږ ناسې به سره روان دی لږ مهرباني وکړئ خپل رب ته ځان نږدې کړئ علماو ته ځان نږدې کړئ په بچو علم وکړئ بچي حافظان کې بچي قاریان کې دنیا دې روانه ده پته نشته کله به دي مدرسو سره جوماتونو سره امدادونه وکړئ د الله په مال کې خپل پوره زکات ورکوئ کله کله نفلي روجې نیسئ اوس خو جمع دی که نه اوس خو غنیمت بارده دی روجه هلکه ټول یو عمل د تخیم په دې شروع کې الله به خوشحاله شي رسول الله مبارک به د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ روجه نیوله د ګل په ورځ او د زیارت د ګل او د زیارت روجې شروع کې که د خو جمع دی ډېره زر روجه نیولې کېږي کوشش کوئ هر انسان د ګل پر ورځ او زیارت پر ورځ روجه نیسئ او جمعې پر ورځ هم کله کله نیسئ ورسره شروع کې په دې روجو هر اسلامي میاشته کې 14مه 14مه 15مه به حضور پاک روجې نیولې دې کې به ډېر خیر تاسو ته د روجهدار د روجې ډېر لوی ثواب دی بل خیردار چې پیشپني به پاسې نور پیشپنې به مو کې او 2 رکعاته مونځ به مو کې که نه الله به خوشحاله شي که نه صحت به مو سره ښه شي ذکر کوئ الله یادوئ درود شریف وایئ خو خپل خوله کنټرول کې د غیبت نه او د ګناهونو نه او د نیکانو خلکو بد مه وایئ الله راضي وساتئ بلکې نیکانو سره عالمانو سره طالب علمانو سره مدد کوئ امداد کوئ بدل به خدای درکوي دعا وکړئ یا الله ته زموږ نه راضي شي یا الله ته مو د فتنو آفتونو مصیبتونو او رنځونو نه په امن او امان کې وساتي یا الله موږ له روغ صحتونه راکړي یا الله ته زموږ رب خدایه موږ ستا بندگان یو الله زموږ په زړه کې ستا د ربوبیت مینه پیدا کړي الله یا الله زموږ په زړه کې تا سره محبت پیدا کړي یا الله زموږ په زړونو کې الله د ستا او د خپل مبارک حبیب مینه واچوي یا الله ته زموږ نه راضي شي خدایه د نیکو اعمالو توفیق راکړي سره د باله بچه د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله مریضان له روغ صحت ورکړي زموږ نصر الله جي صاحب هم بیمار دی اپریشن یې کړی دی دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټولو بیمارانو له شفا ورکړي الله ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي یا الله چې څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي کاروبارونو کې چا نقصاني کاروبارونو کې برکات واچوي څوک رنځوراني الله ته رنځورو له شفا ورکړي خدای چاته څه مشکلات دي مشکلات په خوشحالو بدل کړي زموږ د جومات کې د مدرسه کې د ځمکې په شکل کې د آبادۍ په شکل کې چې چا هم څه تعاون کړی دی الله د هغې بدلې په دواړه جهانه نصیب کړي یا الله زموږ د جومات ته چې د لرې لرې ځای نه کم میلمانه راځي خدایه
د دې میلمنو او د دې یو قدم اجرونه نصیب کړي. دلته کې چې دا کم د دې محلې خلک د دې میلمنو خدمت کوي او زموږ دلته سریر خان دي په دې حجره کې د میلمنو خدمت کوي، ګاډو وله ځای کوي، دعا ورته وکړئ چې الله د خیر او د عافیت او د برکت زندګۍ نصیب کړي، خوشحاله زندګۍ الله نصیب کړي. بیمارانو له الله روغ صحتونه ورکړي، د بې اولادو له الله اولاد ورکړي، د چا چې نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي. یا الله تم د قیامت پر ورځ په هغه سخته ورځ کې د رسول الله مبارک د جنډې لاندې ودرولې کې د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي. ډېر ملګري دي هغې دعاګانې غوښتلي، چا په ټیلیفونونو غوښتې دي او چا داسې غوښتې دي. الله دې په دعاګانو باندې خبردار دې دعاګانې قبولې کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.